محمدا رسول الله ويقيني. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. عزتمندو د قربانی فلسفه په دې باندې سر خلاصول پکار دي چې دوه قسم حقوق دي، یو د الله حقوق دي حقوق الله، یو د بندگان حقوق دي چې حقوق العباد. قربانی دا د الله تعالی حق دی، دا یوه. دومه خبره دا ځکه چې دا عبادت دی. عبادت څه ته وایي؟ معنا دا ده چې زه د رب العالمین سره خپل تعلق پیدا کوم. نو زه به تعلق څنګه پیدا کوم؟ د هغې دپاره سایمبل اکشن، د هغې علامتي اظهار به څنګه وي؟ نو په دې ښه سرخلاص که دا مانځه کې چې ما ورته لمونځ کوو، راولاړه شو کښېنو، یا په روزه کې چې دی ما ورته خوراک او چشاک نه کوو یا نور، دغه رنګه په صراط سره په دې مسلو باندې سر خلاصول پکار دی چې زه یو علامتي اظهار کوم. نو قرباني دا یو عبادت دی چې زه د رب العالمین سره زما د تعلق نوعیت او کیفیت چې دی هغه دا رنګه دی. یو خو دا خبره سر خلاص کړه. درېیمه خبره دا مې زده کړه چې بار بار ما په ترجمه کې د دې وضاحت کړی دی چې لکه زما بدن دی باډي یو سپریټ د دې روح دی. زه بدن وینم خو روح نه وینم. دغه رنګه د هر عمل لکه لمونځ د دې ظاهري کوم چې هغه ته وینې اکشن افعال، زه کښېنم، زه ولاړه ژم، زه پورته کږم، رکوع، سجده، قرات، لیکن یو د مانځه روح دی. روزه خوراک نه کول، چشاک نه کول، دا یې ظاهرا هغه دی، لیکن یو د روزې روح دی. دغه رنګه حج در واخله، طواف دی، احرام دی، په صراط سره چې دی تګ و راتګ دی، سعی دی، لیکن یو د حج خپل روح دی. همدارنګه قرباني یو د افسه حلالول دی، یو د دې قرباني روح دی. دغه روح ته فلسفه وایي چې زما باندې چې الله تعالی د افسه حلالوي، د دې بنیادي مقصد څه دی؟ عزتمندو په بلې ویډیو کې به انشاءالله په د قرباني چې کوم اعتراضات کوي، دا اعتراضات کوم خلک کوي؟ اعتراضات هغه خلک کوي چې هغه د قرباني د فلسفې نه خبر نه دي. د قرباني بنیادي فلسفه یې ځکه چې هغه د قرباني د فلسفې بنیاد پر عشق باندې دی، په محبت باندې دی. هغه یو شعر به تاسو همیشه اورئ. څه وایي جي؟ وایي چې اور ته وردانګم په دې نیم چې چا وویلې جانان دی پکښې. یعنی زه اور ته وردانګم، بیا که تاوان و که پیدا و خو چې چا ویل جانان دی پکښې. حضرت ابراهیم علیه السلام اور ته ټوپ کړي دي، ولې؟ هغه فلسفه د عشق وه. نو دا خبر زما نه نوٹ کا چې قرباني د الله حق دی، عبادت دی، او دا عبادت چې دی دا بې مینې او بې محبت او بې عشقه نه کوي. د کوم چا چې د الله تعالی سره مینه او محبت نه وي هغه قرباني نشي کولی. د قرباني فلسفي بنیاد پر عشق باندې دی. نو د ده د الله سره نه مینه شته، نه تعلق شته، نه محبت شته، دوی به خامخا دا اعتراضات کوي. عزتمندو نو په دې ښه سرخلاص که اول بنیادی هغه د فلسفه قرباني کې عشق دی، محبت دی، مینه ده، د الله سره تعلق دی. نو دا ځای زده که که زما د الله سره مینه وه بیا به زه دا اعتراضات نه کوم چې مړه قرباني څه کوم، پیسې به غریبانو ته ورکو. زه چې چا سره مینه کوم بیا زه د خپل معشوق پر اشاره باندې، د خپل مین په اشاره باندې بیا ځان هم قربانوم، بیا دا خبرې زه نه کوم. نو دا خبره یې زده که. بیا په صراط دومه خبره دا یې زده که د قرباني په باب کې چې فلسفه عشق تقاضا دا ده چې ځان به هم قربانوم. که چیرې د ظلم پر چا باندې کږي، خپل مال، خپل وخت، حتی که بیا زما د ځان قرباني طلب سو، نو زه په هغه کې چیرې څه پس شا نه کوم او زه به ځان قربانوم. دریم د قرباني چې کومه فلسفه ده هغه سم و طاعت دی. د الله حکم د غاړه کښېښول. ما تاسو ته ویلو مخکې چې دغه اسمان او دغه نمر د حضرت ابراهیم علیه السلام غوندې پلار او د حضرت اسماعیل علیه السلام غوندې زوی نه لیدلی دی او نه به وویني. حضرت ابراهیم علیه السلام خوب ویني، و زوی ته وایي چې زویه انی اراک، چې یقینا ما ته ولدې په خوب کې چې زه تا حلالوم. دا نه وي چې دا خوب به هاوي، دا به بس خوب، یعنې په خوب لیدلو باندې ته سوچ کوه. زوی څه ورته یا ابتي افعل ما تؤمر، ای بابا جان
وکړه کوم تا ته حکم ملاو دی. عزتمندو په دې ځای سر خلاصول پکار دي. حضرت ابراهیم علیه السلام او حضرت اسماعیل علیه السلام د الله و حکم د غاړه شول د زوی قرباني کول، دا خو د کوم چا زوی نسته، یا یو زوی چې زوی نه وي هغه په دې قدر نه وي خبر. کوم چا چې زوی نه وي هغه نه ته تپوس وکړه چې په نوي کلو کې الله به چاته زوی ورکوي. او الله په بیا فرمایي فلما بلغه السعی، کله چې دی ومنګ ته ورسېدو، دی د پلار یو قسم سهاره جوړه سوله، په هغه وخت کې الله ورته فرمایي چې اوس یې حلال کړه. عزتمندو دا بې عشق او بې محبت دا کارونه نه کوي. نو ځکه دا عادتاً چې زوی هغه زوی نه و چې بابا د دې حکم به دا معنا نه وي، د دې خوب به دا مطلب نه وي. لیکن نن سبا چې دا نه قربانی کے پیچھے کون سی لاجک ہے، کون سی منطق ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اصل عزتمندو که یار ما کلمه د لا اله الا الله ویلې ده، د رب العالمین سره ما اګریمنټ کړی دی، معاهده مې کړې ده، بیا په دې کې دا سوالات کول او دا جوابات کول دا خبرې بیا پالتو دي. زه چې کلمه د لا اله الا الله یم، زه د رب سره یو اګریمنټ او معاهده کوم، ای ربه چې کوم احکاماتو زما سر خلاصېږي نه خلاصېږي، زما عقل یې مني که نه مني، زما چې دی د سترګو په سر باندې زما قبول دي. نو دا دومه مسله زما نه زده کړه چې سم و طاعت د قرباني کې ما ته دا ټریننګ راکول کړي چې د الله باقي احکاماتو د بدغه رنګه سرج دی. او درېیمه د قرباني چې دی عزتمندو بنیادي شی چې دی هغه ماتات الاخلاص، هغه د نیت په مسله کې ما د دې وضاحت کړی دی. تقوا، په ما کې به تقوا پیدا کوي، توحید، د الله وحدانیت، اتباع او اطاعت، لکه مخکې چې د تولې د رسول الله احکامات په دغه رنګه چې دی په دې نورو احکاماتو باندې زه عمل کوم. شکر، د شکر ماده او د صبر ماده قرباني په ماوتا کې پیدا کوي. خدمت خلق، د الله تعالی د مخلوقاتو خدمت کول د قرباني په ذریعه باندې. په روزه کې ماته احساس الله تعالی راکړي چې لوږه او تنده څه شی وي. په قرباني په دوران کې الله ماته دا موقع را نصیب کړه چې نن زه هغه چې لوږه تنده ما په هغه وخت کې نسو برداشتولی، نن زما وس ته، نو زه به د خپلو عزیزانو هغه خدمت کوم. شفقت، مینه او محبت د قرباني په ذریعه پر خپل مسلمانانو وروڼو باندې کول. عزتمندو دا هغه بنیادي فلسفه د قربانۍ ده، په دې باندې سر خلاصول او پر دې باندې عمل کول، او قرباني چې دی ښه ښایسته قرباني اخیستل او د الله د رضا دپاره چې دی هغه قرباني حلالول چې دی دا به زما ستا د دنیا او د آخرت دواړو ګټې وي. الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي.